ارمن دا یو نظم تاسو ته وایم چې وایم د قام او د ولس سندرې تر خپله حده تر خپل وس سندرې هغه سندرې چې چا نه ویلې هغه سندرې وې ما وویلې خو دې سندرو په بدل کې ماته بلها دمکیانې دړکې راکړې حالاتو ښې ډېرې دکې راکړې یارانو هم بلها دوکې راکړې چا ویل مړ به دې کي چا ویل خوله بنده ساته چا ویل سر به وخورې خو دا خبرې ګورې د خلکو خپلې نه وې دا ورته ویلي وو چا زه هغه چا پیژنم خو ما منلې چرته ما اورېدلې چرته د هغه چا خبرې او ما په چغو ووې د هغه چا په خلاف د خپل شاهد سندرې د خپل شاهد سندرې آی صاحب ستاسو کلي ته راغلی وو او حالن کې زه خو چې د منګورې نه راتلم نو ډېره زیاته ګرمي وه سور مور و خو دلته چې راغلو وریځې دي باران پکې راښکې شو موسم ښکلی شو هر څوک دغه موسم ښکلی دی خو په دې تاسو به هم ګواه او بغیر د ویلو نه چې کله د زړه حالات خراب وي نو دا ښکلا او دا د مینې موسم هم درته هغه شانتې مزه نه درکوي بلکل د روغاني بابا وایي چې د جهان ښه د جهان بد تر یو زړګي پورې دي دی تمامي جهان خفه ځکه چې زړه خفه دی نو ستاسو خبره بلکل چې زړه خفه یي بیا څنګه چې مونږ مرکه وکړه په مرکه کې ما ووې زه دا ورځ دوه چې دی نو ما صرف دا سکرولینګ کوم په دې فیسبوک کې هېڅ څیز مزه نه راکوله حالان کې د خندا ویډیوګانې مو کتلې هر څه خو مزه یې نه کوله بیا د کور نه د راوتلو هڅه مې وکړله بلکل نو ما وی چې د چا خواله لاړ شم نو تاسو له به راشم ګپ شپ ولګو وخت راشئ او موږ قدردان یې موږ ته دا هم لوی جرأت دی ستاسو چې دومره به دې خپل سبق ویلو ټایم دی ستاسو د پښتو سره مینه ده ستاسو را روان شئ دومره لرې لرې نه په دې طرف باندې موږ خوا ته راورسئ قربان شاهد صاحب شعرونه درته وایم چې هر یو ګل یې د ښایست ترجماني کړي دا زما په وینو سور دی د ګلاب مخ پښتانیو سر شیندنه مو عادت دی خو راواړوه یو ځل د انقلاب مخ څو شعرونه نور دي ارمانه چې ساقي دی میخانه ده او ډک جام دی که راځې بس تا ته انتظار دی او ناکام دی که راځې بیا هغه د سیند غاړه د ماښام دی که راځې زمونږ هم د صبر حد تمام دی که راځې بیا هغه د سیند غاړه د ماښام دی که راځې زمونږ هم د صبر حد تمام دی که راځې او اشنا په دولاسي درته سلام دی که راځې زمونږ درته په زړو کې احترام دی که راځې اشنا په دولاسي درته سلام دی که راځې زمونږ درته په زړو کې احترام دی که راځې سبا ته احتجاج دی سرعام دی که راځې بس ته اراده وکړه نه یو ګام دی که راځې او خبرې ډېر په بد حال کې د قام دی که راځې خوشحاله هر پښتون د وخت غلام دی که راځې خبرې یې ډېر په بد حال کې د قام دی که راځې خوشحاله هر پښتون د وخت غلام دی که راځې او منمه یوسف مخې به راټول وي په محفل کې شاهد ستا خپل ځای او خپل مقام دی که راځې رشاد جی دوه ورځې پس په مخ د ځمکه نه وي کوم هغې خلکو یې ګناه ورانه کړه څوک چې د دې وطن ساتنه کوي دوه ورځې پس په مخ د ځمکه نه وي څوک چې د دې نظام شاهد صاحب ستاسو ډېره مننه